وما علينا إلا البلاغ المبين لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. الله د بد خبرې ښکاره ویل نه خوښوي، خو هغه کس چې ظلم پرې شوی وي هغه معاف دی، او الله له همیشه ښه اورېدونکی ښه پوهه دی. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. که تاسو څه نیکي څرګندوئ یا هغه پټه کوئ یا د بدۍ په هکله معافي کوئ، بېشکه الله له ازله ښه معافي کوونکی ښه قادر دی. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، بېشکه هغه کسان چې په الله او د هغه په رسولانو کافران کیږي او دوی غواړي چې د الله او د هغه د رسولانو په منځ کې بیلتون وکړي. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. او دوی وایي چې موږ پر ځینو رسولانو ایمان راوړو او په ځینو کافر کیږو، او دوی غواړي چې د دې اسلام او کفر په منځ کې بله لار ونیسي. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. دغه کسان پر اختیا کافران دي او مونږ د کافرانو لپاره سپکونکي عذاب تیار کړی دی. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. او هغه کسان چې پر الله او د هغه پر رسولانو ایمان راوړی دی او په دوی کې د هیڅ یو ترمنځ تفریق نه دی کړی، دغه کسان دي چې هغه الله به دوی ته د دوی ثوابونه زر او یقینا ورکړي، او الله له ازله ډیر بخونکی بې حده مهربان دی. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. اهل کتاب لتانه د دې مطالبه کوي چې ته پر دوی باندې له اسمانه یو کتاب نازل کړي، پس یقینا دوی له موسی څخه له دې نه غټه مطالبه کړې وه، نو دوی هغه ته ویلي وو ته موږ ته الله ښکاره مخامخ وښیه، نو دوی د خپل ظلم په سبب تندر ونیول. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. بیا دوی څخه معبود ونیوه، وروسته له دې چې دوی ته ښې واضحې نښې راغلې، بیا موږ دوی ته د دې معافي وکړه او موږ موسی ته ښکاره غلبه یعنی دلیل ورکړ. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. او موږ له دوی څخه د پخې وعدې اخیستلو لپاره د دوی له پاسه د تور غر راپورته کړ، او موږ دوی ته وویل تاسو په دروازه کې داخل شئ چې سجده کوونکي یئ. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. او موږ دوی ته وویل تاسو د خالی په ورځ کې زیاتې مه کوئ، او موږ له دوی نه ډیره مضبوطه وعده واخیستله. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. نو دوی ته سزا ورکړې شوه په سبب د دوی د ماتولو خپل لوز لره، او د الله په آیاتونو د کفر کولو، او د نبیانو د ناحق وجلو په سبب، او د دوی د دې خبرې په سبب چې زموږ زړونه پرده بند دي. بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. داسې نه ده،
بلکې الله د دوی د کفر په وجه پر هغو زړونو مهر لګولی دی نو دوی ایمان نه راوړي مګر ډېر لږ وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما او په سبب د دوی د کفر کولو او پر مریم باندې د بیخي لوی تهمت ویلو وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم او د دوی د دې وینا په سبب چې بېشکه مونږ د مریم زوی مسیح عیسی د الله رسول وجلی دی حال دا چې دوی نه هغه وجلی دی او نه یې په دار کړی دی او لیکن دوی ته هغه وجل شوی کس له عیسی سره مشابه کړی شوی و وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا او بېشکه هغه کسان چې د عیسی په باره کې اختلاف کړی دی خامخا د ده په هکله په شک کې دي دوی ته د هغه په باره کې هیڅ علم نشته سیوا د خپل ګمان له پیروۍ نه او دوی هغه یقینا نه دی وجلی بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما بلکې الله هغه خپل طرف ته راپورته کړی دی او الله له ازله ډیر غالب ښه حکمت والا دی وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا او نشته هیڅ څوک له اهل کتابونه مګر چې هغه به خامخا لازمن د ده له مرګ نه مخکې پر ده ایمان راوړي او د قیامت په ورځ به هغه یعنی عیسی په دوی باندې ګواه وي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا نو د یهودیان شو خلکو د ظلم کولو په سبب مونږ پر هغوی باندې هغه پاکیزه څیزونه حرام کړل چې د دوی لپاره مخکې حلال ګرځول شوي او په سبب د منع کولو د دوی ډیرو خلکو لره د الله له لارې نه وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما او په سبب د دوی د سود اخیستلو حال دا چې دوی له دې نه منع کړی شوي وو او په سبب د دوی په ناحقه خوړلو د خلقو مالونو لره او مونږ په دوی کې د کافرانو لپاره ډیر دردونکي عذاب تیار کړی دی لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك خو په دوی کې په علم کې پاخه خلق او مؤمنان هغوی ایمان راوړي پر هغه کتاب باندې چې تا ته نازل کړی شوی دی او پر هغو کتابونو باندې چې له تا نه مخکې نازل کړی شوي دي والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما او خصوصا چې لمونځ قایمونکي دي او زکات ورکوونکي دي او په الله او په ورځ د آخرت ایمان لرونکي دي دغه خلک چې دي مونږ به خامخا دغو ته ډیر لوی اجر ورکړو إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده بېشکه مونږ تا ته وحی کړې ده لکه څنګه چې مونږ وحی کړې وه نوح ته او له هغه نه پس نورو نبیانو ته وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا او مونږ وحی کړې وه ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب او د هغوی اولادې ته او عیسی او ایوب او یونس او هارون او سلیمان ته او مونږ داود ته زبور ورکړی و ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما او مونږ لیږلي ډېر رسولان
چې یقینا د هغوی احوال مونږ تا ته له دې نه مخکې بیان کړي دي او نور رسولان چې د هغوی احوال مونږ تا ته نه دي بیان کړي او الله له موسی سره خبرې کړي دي واضح خبرې رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما او مونږ لیږلیو رسولان چې زیری ورکوونکي او ویرونکي وو د دې لپاره چې د خلکو لپاره په الله باندې څه حجت پاتې نشي او الله له ازله ډیر غالب ښه حکمت والا دی لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا لیکن الله گواهی کوي په هغه شي چې تا ته نازل کړی دی چې دای په خپل علم سره نازل کړی دی او ملائک هم گواهی کوي او الله ښه کافي دی په حیث د گواه إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا بشک هغه کسان چې کافر شوي دي او د الله له لارې نه بندول کړي دي یقینا هغوی ګمراه شوي دي په ډېرې لرې ګمراهۍ سره إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا بشک هغه کسان چې کفر یې کړی دی او ظلم یې کړی دی الله داسې نه دی چې دوی به وبخي او نه دا چې دوی به په نیغه لار روان کړي إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا مگر په لار د جهنم چې دوی به په هغه کې تل تلوي او دا کار الله ته ډیر آسان دی يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم اے خلکو یقینا تاسو ته د خپل رب له جانبه په حق سره رسول راغلی دی نو تاسو ایمان راوړئ دا به تاسو لپاره ډیر غوره وي وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما او که تاسو کفر کوئ نو یقینا خاص د الله لپاره دی هر هغه څه چې په اسمانونو او ځمکې کې دي او الله له ازله ښه پوهه ښه حکمت والا دی يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق اے اهل کتابو تاسو په خپل دین کې غلو یعنی زیاتې مکوئ او الله ته یوازې د حق خبرې نسبت کوئ إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله یقینا هم دا خبره ده چې د مریم زوی مسیح عیسی خو بس د الله رسول دی او د هغه کلمه ده چې هغه مریم ته غورځولې وه او د هغه الله له جانبه روح دی نو تاسو پر الله او د هغه پر رسولانو ایمان راوړئ ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد او تاسو موایئ چې معبودان درې دي تاسو له دې نه منع شئ تاسو لپاره به دا ډیره ښه وي یقینا هم دا خبره ده چې الله یو معبود دی سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا زه د هغه پاکي بیانوم له دې نه چې د هغه لپاره د اولاد وي خاص د الله لپاره دی هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکې کې دي او الله ښه کافي دی په حیث د کارساز لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا هیڅ کله به هم مسیح دا د ځان لپاره آر ونه ګڼي چې هغه د الله بندوي او نه ملائک دغه آر ګڼي چې مقرب دي او څوک چې د هغه عبادت کول د ځان لپاره آر ګڼي
او لوی کوي نو زر به هغه الله دوی خپل طرف ته ټول راجمع کړي. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. نو هر چې هغه کسان دي چې ایمان راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي نو هغه به دوی ته د دوی اجرونه پوره ورکړي او له خپل فضل نه به دوی ته نور زیات ورکړي. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. او پاتې شول هغه کسان چې عار یې وکړو او لوی وکړه نو هغه به دوی ته ډېر دردونکي عذاب ورکړي او دوی به د خپلو ځانونو لپاره له الله نه سوا بل نه څوک دوست ومومي او نه مدد کوونکی. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. اے خلقو یقینا تاسو ته د خپل رب له جانبه لوی دلیل راغلی دی او موږ تاسو ته واضحه رڼا نازله کړې ده. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. نو هر چې هغه کسان دي چې پر الله یې ایمان راوړو او پر دین د هغې منګولې خښې کړي نو خامخا به هغه دوی په خپل رحمت او فضل کې داخلوي او د خپل ځان په طرف به یې په نیغه لار روانوي. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. دوی له تانه فتوا غواړي ته ورته ووایه الله تاسو ته د کلاله یعنی بې پلار او بې اولاده کس په باره کې فتوا درکوي. ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. که یو سړی وفات شي او د هغه هیڅ اولاد نه وي او د هغه یوه خور وي نو د هغې لپاره د هغه مال نیمه حصه ده چې هغه مړی پرېښی دی او دا سړی د هغې خور د ټول مال وارث ګرځي که د هغې هیڅ اولاد نه وي. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. بیا که هغه دوه خویندې وي نو د هغوی لپاره د ټول مال 2/3 برخې ده له هغه مال نه چې هغه پرېښی وي او که چیرې هغوی څو ورونه خویندې وي سړي او ښځې نو د نر لپاره د 2 ښځو د حصې په مثل حصه ده. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الله تاسو ته ښه وضاحت کوي چې تاسو گمراه نشئ او الله پر هر شي ښه عالم دی. وما علينا